زه یو ډیره لنډه پوښتنه لرم چې وکړم ستاسو په وینا کې تاسو د حجاب په اړه د داسې یو څه خبرې کوئ چې د ښځې د ساتنې لپاره کارول کیږي، مګر دا څنګه سپکاوي نه دی او ښځې ته اجازه نه ورکول چې دا فیصله پخپله وکړي. خو ډېره ښه پوښتنه وکړه چې کله زه وایم د یو ښځې لپاره حجاب لازم دی، آیا دا د ښځې لپاره سپکاوی نه دی چې پر هغې تحمیل شي؟ آیا دا سپکاوی نه دی؟ که تاسو قرآن ولولئ، قرآن او اسلام حجاب فرض کړی دی. د دې معنی دا ده چې ښځه باید پټه وي. یوازینۍ برخه چې لیدل کیدی شي مخ او لاسونه تر مړوندونو پورې دي. دا د حیا لپاره دي او یوازې په قرآن کې نه دی ذکر شوي، دا په انجیل کې هم ذکر شوي. که تاسې په انجیل کې د لومړۍ تیموتي 2 فصل 9 نمبر آیت ولولئ، دا وایي چې ښځې باید په حیا سره لباس واغوندي، دوی باید په وقار سره جامې واغوندي او باید وبدل شوي ویښتان یا سر، زر یا مرغلرې ونه کاروي. دا نور هم د اول کورنتیانو 11 فصل 4-5 آیت کې ذکر شوي. هغه ښځه چې خپل سر نه پټوي نو هغه خپل سر بېزته کوي، د هغې سر باید وخریل شي. په هغه صورت زه له دې سره موافق نه یم. زه یوازې تاسو د انجیل څخه حواله درکوم. په همدې ډول که تاسو وایدا ته لاړ شئ، دا وایي چې ښځې باید سر پټ کړي، دا د حیا لپاره دی، دا د ښځې د سپکاوي لپاره نه دی. او که تاسو معلومات وکړئ، په ما باندې یو الزام لګول شوی و په دې ویلو سره چې ډاکټر ذاکر نایک وایي که دوی حجاب ونه کړي چې که تاسو مغربي جامې واغوندئ نو دا چانس شته چې په ښځو جنسي تیری وشي. دا بیا غلطه حواله ده. هغه څه چې ما ویل دا دي چې که ښځو بربنډې جامې اخیستلې وي د دوی جنسي تیری چانس ډیر دی. هغه څه چې ما کول په همغې ورځپاڼې سنډے ټایمز کې چې زما پر ضد یې خبرې کړې وي، یو کال وړاندې په 2009 کال د مارچ په 9 نیټه د برتانیا په سنډے ټایمز کې یو مقاله خپره شوې وه. له هر 7 کسانو څخه یو احساس کوي چې کومه ښځه پرکششه او بربنډې جامې اغوندي باید ورسره زیاتی وشي. بخښنه غواړم، زه د دې سره موافق نه یم. دا هغه احصایه ده چې 2009 کال د مارچ په 9 نیټه سنډے ټایمز کې ورکړل شوې وه چې په برتانیا کې هر 7 برتانویانو څخه یو باور لري چې کومه ښځه بربنډه او پارونکې جامې اغوندي. زه له دې سره مخالف یم. برسیره پر دې په 2015 کال کې په همدې ورځپاڼې سنډے ټایمز کې یو بله مقاله راغلې وه. په هغې کې ویل شوي وو چې 26% برتانویان احساس کوي چې د بربنډو جامو اخیستل په جزوي یا په ټول ډول د جنسي تیری مسؤل دی. نو هغه څه چې زه یې وایم دا دي چې هر څومره چې تاسو په حیا سره جامې واغوندئ هومره ستاسو ډېر احترام کیږي. نو اسلام د ښځې لپاره با حیا حجاب فرض کړی، نه د هغې د سپکاوي لپاره بلکې د هغې د لوړولو لپاره. زه موافق یم چې ممکن کلتوري توپیرونه شتون ولري. اسلام نشي کولی څوک د دې په منلو مجبور کړي. دلته کلتوري توپیرونه شتون لري. د مثال په توګه زه به تاسو ته مثال درکړم چې ځینې ټولنې څه احساس کوي حتی یوې ښځې ته کتل هم بېحیایي ده. ځینې ټولنې احساس کوي چې کتل کومه ستونزه نه ده، مګر یوه ښځې ته لاس ورکول بېحیایي ده. ځینې ټولنې احساس کوي چې لاس ورکول کومه ستونزه نه ده. ځینې ټولنې داسې احساس کوي چې فلول کومه ستونزه نه ده. ځینې ټولنې احساس کوي تر هغې چې دواړه موافق وي هر څه کول کومه ستونزه نه ده. مختلف ټولنې او مختلف کلتورونه مختلف اصول او مقررات لري. کله چې زه امریکا ته لاړم، کله چې ما تقریر کوو، یو امریکایي ما ته ویل تاسو ختیځې ښځې بېحیا یاست. زه حیران شوم. ما ویل تاسو ولې ختیځو ښځو ته بېحیا وایئ؟ هغه ما ته ویل تاسو ختیځې ښځې خپل نس ښکاره کوئ. نو په امریکا او مغربي هېوادونو کې د نس یعنی خېټې ښکاره کول بېحیایي ده. په هند کې د نس ښکاره کول بېحیایي نه ده. د لنډو نیکرونو اخیستل بېحیایي ده. نو خورې هغه څه چې دوی باید درک کړي دا دی چې دلته مختلف کلتور او مختلف سیستم شتون لري. اسلام نشي کولی څوک په منلو مجبور کړي. دا په قرآن کې په سورة البقره 2 فصل 254 آیات کې واضح ډول ذکر شوي چې په دین کې هیڅ جبر نشته. که ځینې ښځې غواړي حجاب وکړي ځکه دوی د حیا او درناوي احساس کوي، زه احساس کوم چې بل هیڅ ښځه باید ورسره مخالفت ونه کړي. او کله چې زه برتانیا ته تللی یم، ما په سلګونو زرګونو ښځې لیدلي دي او احساس کوي د دې حیا له امله لوړ رتبه شوي دي. هیله ده تنې ته د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله